غزمای گل زور طرز د حاجي علاءالدین خان او ولی جانان جانزیب خان فرمایش دی د حاجي سامودین حاجي امین خان ولی جان حاجي ایوب خان کاکړ دغه فرمایش و د وخت زامن اوړي د وخت سره زلمه پتړه د دوی د اریورا اتڼز د دوی اری ډول ورځي جانان بیا باران وریځي او ساړه می کیږي ستا د تودې غیږي ارمان خدای په موراولي دوران خدای نه خونه دکانا ولا دی واخلم یار دومره اندېښنې مه کوه پر نوی بوټي چې لویږي او میوې ته رسې واورئ خدای خبر څونه خزانونه په دې ملا ماته کي حاجي یوسف ستا فرمایش زه پر دې نه ژاړم چې ولاړې او بدل ولې سوې زه چې د هر چا سره ښه وکړه ما بد وخیږي ستا په خبرو مړې د چا ستا په خبرو مړې د نستا ستا څه وجه ده تا سره ناست یم او خپل کور ته مې زړه نه غواړي د ټولو دوستانو فرمایش دی حاجي ایوب خان او عالمگیر کاکړ عزیز خانم فرمایش دی که ستا رښتیا د خپل بچي په فکر نه وی پیرزو تا به نشې او بې لارۍ سړی نه کولې پر ما دا سپینې او رښتیا خبرې چا کولې اوس نو په کلي کې سړی د سلام نه لرمه قدیر آقا هم دغه فرمایش دی سره د دوستانو وی بیا مرازه یارا ته چې څه کوې زما د خوا درته اختیاره بیا مرازه یارا بیا مرازه یارا ته چې څه کوې زما د خوا درته اختیاره
مرازیا دا سپین خلدی دی او موشید و پیالا دا وصفی وکم وی دی ماروزا دا وصفی وکم دا سپین خلدی دی او موشید و پیالا دا وصفی وکم وی دی ماروزا دا وصفی وکم وی دی ماروزا دا وصفی وکم جامد واورا وس چې می بایلو کې ارمان دی رات ودرې دوی زڅ خبر وم چې چغال بسي واکمن د ځنګل پس بین مخدا تور مرائی جانا نداس اشکاری لکل ونچی پشیدو کی چانو برزیزی ستالی ونی مینی زدوم رگے ونی کرم یارا اوس چې سیاسي مجلس روان وي موږ ستا ذکر کوو منم چې نه لري امکان په یکم څښتنه د معجزې په توګه تللی یاره وګرځوي د ذوالقرنین دا یو ارمانو خو تا نه کوي پوره اوس که دا ټوله نړۍ ورکې لا هم صحیح کوي وای محبت کوم ثواب خامخا لري چا ویل چې د زړګي مینه ګناه لري چا ویل چې د زړګي مینه ګناه لري محبت کوم ثواب خامخا لري چا ویل چې د زړګي مینه ګناه